څه هم د اسد 28مې د افغانستان د خپلواکۍ ورځ ته لا څو ورځې پاتې دي، خو د شبرغان ښار د بختي پارک او د دغه ښار سړکونه د افغانستان په درې رنګه بیرغ پلي شوي دي. کمپ‌ها هم انشالله در حالت تکمیل شدن است و روز اول که برنامه اجرای رجاهای نظامی و ملکی است و در همون روز بعد از پیشینش البته برنامه‌های تفریحی و سرگرم کننده و برنامه‌های فرهنگی در بختي پارک شبرغان در کمپ‌ها صورت میگیره و مردم خیلی با شور و شوق و علاقه فراوان امسال انشالله که این جشن برگزار میکنه. امیر امان الله د 1498 کال د اسد په 28مه د بریتانیا نه د افغانستان خپلواکي واخیسته او هر کال دغه ورځ د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې لمانځل کیږي.